الله دی وساتي نور دا وطن دی نورانگی زما دا گل پشان زیبا وطن دی نورانگی زما دا گل پشان زیبا وطن دی نورانگی کندهار کې د مستهلکینو ملاتړ کمیسیون د تیرو درو میاشتو په موده کې د کندهار ښار او ولسوالیو څخه تقریبا 100 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي چې په هغه کې دواوې او نور څه خوراکي شیان شامل و دا یې د درو میاشتو په موده کې راټول کړي دي او نن ورځ یې د کندهار ښار څخه لیرې په یو غرنۍ سیمه کې وسوځل. دعوا څخه مې دا خواستی چې زموږ سره همکاري وکړي چې هر ځای بې کیفیته او در وخت تیر شي که دوای او که خواړه درمل نو موږ ته باید خبر راکړي. تقریبا چې دغه کمیسیون وظیفه هم دا ده چې په کندهار ښار کې او په ولسوالیو کې تاریخ تیره درمل او تاریخ تیره غذایي مواد او بې کیفیته غذایي مواد چې دا راټول کړي او استهلاک کړي. نو تقریبا په 3 میاشتو کې دغه 100 ټنه تاریخ تیره درمل دي او تاریخ تیره خوراکي شیان دي، بې کیفیته درمل دي او بې کیفیته خوراکي شیان دي چې دا د ښار د بېلابېلو طرفو څخه راټول شوي دي. نو نن دا د ټولو خلکو په حضور کې وسوځل استهلاک شو. ډېر ښه کار کړی دی د عوام لپاره، د ملک لپاره ډېر ښه کار کړی دا د وخت تېرې دواوې چې بې کیفیته یې نو ډېر ښه دی. موږ په ښار کې مریضان ډېر لرو نو دا د وخت تېرې دواوې راوړل کېږي، ټاپې پروا کېږي. په دغه باندې چې موږ مریضان ورولو دوا یوه پلنډه راکړي مګر په هغه پلنډه دوا هم نشي جوړ. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، الله دې دنیا او آخرت ښه کړي. دا خو ښه کار دی. دلته مریضان ډېرېږي، هرې دواخانې ته یو ځای ته چې ورسي یا پنمیټ یا چای وي یا داسې تر وخت چېر مشروبات وي دغه د ښاروالۍ لپاره ډېره همکاري ده چې داسې خلک دا شیان ټنکې راوړي دلته یې وسوځي. بره به مریضان هم کم وي، چاپېریال به هم پاک وي، نور مشکلات به هم نه وي. بیا زموږ ټول عوام چې دی مسکین دی وروره په دواو په دې وس نه رسېږي. ډېر خلک بېوزلي دي، هغه چې دی وایي چې ډاکټر ته یا بل دغه ته ورسي در وخت چېر شیان ورکړي. نو ښاروالۍ یې سمه دغه غوښتنه ده چې داسې همکاري تل جریان وساتي. دا شیانګیر کې دی ویې سوځي دلته راوړي. زما دا گل پشان زیبا وطن دی نورانگی دادا عمر دادا جلال او د منصور ټاټوبی دادا عمر دادا جلال او د منصور ټاټوبی دادا نیک او د بابا وطن دی نورانگی زما دا گل پشان زیبا وطن دی نورانگی الله دی وساتي نور دا وطن دی نورانگی زما دا گل پشان زیبا وطن دی نورانگی